دیگر که میشه 5 6 دیگر که میشه آدم نمیبینه. حتی دو دست که ایران بود. آسمان سعی که ستاره بخی پیدا نمیشه از هوا خراب. در اواخر ما پلان طرح کاهش آلودگی هوا را در شهر کابل تدوین کردیم. په نړۍ کې هر کال د هوا د ککړتیا له امله په زرګونه خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي او په میلیونونو خلک یې تر اغېز لاندې راځي چې تر ډیره د دغه پیښې ناوړه قربانیان مخ پر ودې هیوادونو اوسېدونکي دي. تاسې په شپه کې د کابل ښار تصویرونه ولیدل چې دلته هوا دومره ککړه وه چې حتی په 10 مترۍ کې څوک نه ښکاري. دا چې دغه هوا د ککړتیا عوامل څه دي او خلک ترې څومره زیانمن شوي دي، له موږ سره پاتې شئ. په ننني پروګرام کې تاسو سره بشپړ معلومات شریکوو. سره یو کس ولاړ دی، د سره مرکه کوو چې د هوا د ککړتیا څخه څومره اغېزمن دی. دغه راز په کور کې له څه ډول څنتوکو څخه استفاده کوي، دغه معیاري دی او که غیر معیاري؟ بسیار زیاد خرابه. یعنی شما خودتان میبینید چه حال روز است. آسمان سعی که ستاره بخی پیدا نمیشه از هوا خراب. هوا کالوده است. این شخصا خودم نمیره خانه میبرم کلش میسوزانم. من میسوزانم، یکی دیگه میسوزانه. اگه نمیشه کل مردم روزگارش خرابه، بیکاری است، کار نداره، مردم از مجبوری این پلاستیکا رو خانه میبرن کلش میسوزانه. هوا خراب میشه. فقط کار برای مردم کار پیدا شه. مردم افغانستان اگه کار باشه، کارگر مردم و غیرتی مردم از کار میکنه. کار نیست، نه مجبوری است، نه چیزا رو میسوزانیم، هوا خراب میشه. دغه حالات چې هوا ډیره دغه ده، دغه ځای د کراچوانان دي، هغه دغه خلک څوک پلاستیکان سيزي، څوک ربړونه مبرونه سيزي، ځان ته هوا د کتیا لمن ډیر یخ ده. ولا کاروبار باندې خو تاثیر کړی ځکه چې کاروبار نشته دی. بیخي دغه سهار راوځي در ماښام به اساس بناست. والا هوا را خیلی خودت میبینی خیلی جنجاله. مردم غریب بیچاره هر چیز میسوزانه، چطور کنه؟ والا مریض شده بودم آلودگی هوا، بردیمش دمیش افغانی سیتی دیگه. حالا شکر خوب است جور شده. نه خودت میبینی دیگه. حالا ما چی برات بگیم؟ موږ راغلي یو کابل ښار یو تر ټولو لوی د سنتوکو پلورنځي ته. دلته ما سره مسؤل هم ولاړ دی، له سره به خبرې وکړو سنتوکو قیمتونه څنګه دي او خلک وس لري که نه چې ویپري. والا اقتصاد مردم خیلی ضعیف است. حالا یک خبرچوب شده 14000 یک نفر که بره سرچاپ که چه والا که 200000 کار ببره، زغال از او بتر. اقتصاد مردم خیلی ضعیف است. والا کس خریدام نمیتونه. حالا 14000 یک خبرچوب بخری والا زمستان تام پوره کنه، برای غریب خیلی سرکارایتان چه اغیز کرده؟ مثلا قیمت که شده و اقتصادن ضعیف است، کارایتان میشه نمیشه؟ والا دیگه معلومه است دیگه، توکل به خدا. روز صبح میایم تو اینجا میشینیم دیگه، یک نفر بیا یک دو خوار یا خروار اگه چوب ببره. اقتصاد مردم خیلی ضعیف شده. حالا 100% هوا خرابه. من خودم میل بگم گپ میزنم بگم صدام چه رقم خودم مریض هستم. دیگر که میشه 5 6 دیگر که میشه آدم نمیبینه. حتی دو دست که ایران بونی سو وقت از او بتر دو دست. چطور کنه مردم اگه چوب بخره خب بهتره. مگه سنگ دیگه چه بسوزن سنگ زال خیلی بیخی دیگه خراب کرده کنه مار کابل. تو صبح بیا سعی که چه رقم دود است، شب از او بتر. آدم نمیبینه، چشم نمیبینه. خیلی وضعیت خراب است. اقتصاد مردم هم خیلی وضعشون خرابه، خصوصا برای غریب طایفه. دلته ما سره یو کس ولاړ دی، راغلی دی د خپل کور تودول په خاطر څنتوکې پیري. چوب هم قیمت است، سنگ زغال هم قیمت است دیگه. ما اومدیم که بگیریم، شاید بتون که کم بگیریم، شاید نتونم. باز مردم هست که اصلا گرفته نمیتونه، تا هنوز نگرفته و نمیتونه گرفته. سالا کده قیمت است، چوب هم قیمت است، سنگ سوخت هم قیمت است. سالا کده اینمی که زغال ارزان باشه، چوب ارزان باشه، هر کس خریده میتونه و پلاستیک و جنگلی و چیزا رو آتش نمیکنه. که سنگ سوخت و چوب قیمت بود، هر کی مجبور میشه که هر چیزی که دگیرش آمد آتش کنه، به خاطر که خنک نخوره دیگه. مجبور است که آتش کنه هر چیزی را. زه په درېیمه ناحیه کې یم او دغه چې تاسې وینئ د ښاروالۍ له لوري د کابل ښار په ټولو ناحیو کې خلکو لپاره د اسانتیاوو او دغه راز د کم بیه یا د ټیټې بیې د ډبرو سکاره راوړي دي. له دوی سره به خبرې کوو چې په دغه ناحیه کې
دوی څومره ډبرو سکاره راوړي دي، دغه راز قیمتونه څنګه دي، بیې څنګه دي او خلکو ته څومره سهولتونه رامنځته کړي دي. دلته د خلکو لپاره سهولت خو اول دا سهولت ده چې قیمت مثال له بازار ارزانه ده. بازار کې 11,000 زغال دي، دلته 9,500 روپۍ باندې توزیع کېږي. د ورځې موږ 10 ټونه 15 ټونه 25 ټونه تر 40 ټونه پورې د ورځې موږ دلته توزیع لرو. دا خو کیفیت خو یعنې له نورو زغالو ډېر کیفیت یې پورته ده او د دې کیفیت باندې ډېر فوکس شوی ده. دا خلکو ته توصیه شوې ده چې څوک له زغالو نه استفاده کوي باید خپلو کورو کې فلټر ولګوي. نو دا خلکو ته توصیه شوې ده، نو فکر کوم زیاتره خلکو دا عملي کړي نه دي چې فلټر نصب کړه. یو تن زغال مې اخیستی ده او تن ورکوي دلته 9,500 ورکوي، بازار کې په 13,000 14,000 ورکوي. دا خو ډېر سهولت دی. خلک وضعیت ډېر خراب دی او داسې ملینو چې ماشومان یې پلاستیک ټولوي له شپې سوځوي او د هغې نه خو دا ډېر ښه دی، ډېر خلکو ته سهولت دی. اوس راغلم دغه ځانان د خپل مې دی همدغه مې بار کړ، اوس ورومه او وروره دا بېغمه سوځېږي. موږ راغلي یو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته. دلته د هوا د ککړتیا اړوند امیر سره به په همدې تړاو باندې خبرې وکړو چې د هوا ککړتیا په کابل ښار کې د ژمي په موسم کې ولې ډېرېږي، دغه راز د هوا ککړتیا وروستی وضعیت څنګه دی او په دغه ښار کې د هوا ککړتیا هغه سلنه څومره ډېره شوې ده د نورو کلونو سره توپیر څه دی او په پای کې به له دوی سره د هوا د ککړتیا د مخنیوي په حل لارو باندې له دوی سره خبرې کوو. بدون شک در فصل سرما هوای شهر کابل آلوده هست. که آلودگی ناشی از عوامل طبیعی است و عوامل فیزیکی است که به شما معلوم است امکانات در شهر کابل کمتر است. تمام مردم رجوع کرده به مواد سوختی دودزا از قبیل زغال، سنگ و چوب که خود از این باعث ازدیاد آلودگی هوا میشه. ارقام را که میگیریم در جریان 6 ماه سال اول بهترین پایین‌تر از استاندارد بود، یعنی هوای ما بهتر بود. هم با سرد شدن درجه حرارت زمین و ارقام روز به روز بالاتر میشه و از حد استاندارد بالا هستیم. اما انکار نمیکنیم که پیک آلودگی هوا ناشی از استفاده مواد سوختی در جریان صبح و در جریان شب زیادتر میشه. ببینید اداره ملی حفاظت محیط زیست اسناد تقنینی در بخش کاهش آلودگی هوا داره، در بخش حفاظت محیط زیست داره، پالیسی کنترل آلودگی ها داره و در این اواخر ما پلان طرح کاهش آلودگی هوا را در شهر کابل ما تدوین کردیم. ببینید طبق تلاشات تمام نهادها کوشش خود میکنن. ما پیشترم براتون اشاره کردم که خود موقعیت جغرافیایی شهر کابل در با سرد شدن درجه حرارت هوا آلوده میشه. اما مردم ما باید توجه داشته باشه در فصل سرما کوشش و در بخش زیربناها در برق تامین برق باید توجه زیاد شد صورت بگیره. سیستم ترانسپورت شهری باید تکمیل شود، چرا که اکثرا مردم وسایل شخصی استفاده نکنن، کمتر استفاده کنن. ساحات سبز ایجاد شود در شهر کابل تا بطوره که حال ذرات ناشی از زغال، سنگ و چوب اینا رو جذب کنه. اینا کلش تدابیر هست زمانی که خود مردم توجه نداشته باشه و مشکل است که کنترل شه. تاسو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د هوا د ککړتیا اړوند برخې امیر خبري واوریدي. د دوی هغه غوښتنې چې دوی له ښاریانو لرلې او دغه راس د هوا د ککړتیا په اړه معلومات ورکړل. نو په دې سره زموږ د CGTN ټولنې هندارې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بل دغسې یو پروګرام چې زه عبدالله حیدرزی ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږم. تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې.